نازیه اقبال ولی کفایت شاه باچا پسې وجړل او د کفایت شاه باچا زړې خاطرې را څرګندې کړې. هغې نور څه ویلي دي که تاسو د هغې لایو ویډیو کتل غواړئ نو دلته در سره شریکوم. موږ سره د پښتو پوسټ چینل د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، کفایت شاه باچا چې یو ډیر مشهور او داسې سندرغاړی و چې ماشوم به هم پیژني، ځکه چې هغه د ډیر وخت نه کلاسیک سندرې ویلې او په هغه باندې د صوابۍ او یا د پښتنو د سیمو حجرې آبادې وې. هغه چې د ستار غږونکي او ورسره یو ډیر ښه غږ هم لرلو او په ټولو سندرغاړو باندې ډیر زیات ګران و، ځکه خو د هغه په باره کې د پښتو یو مشهور سندرغاړي کرن خان هم خپلې خبرې خپلو مینوالو سره شریکې کړې وې. اوس موږ ته داسې خبر هم را رسېدلی دی چې نازیه اقبال هم د کفایت شاه باچا په باره کې خپل د غم او درد اظهار کړی دی. خپلو مینوالو سره د کفایت شاه باچا په باره کې خپلې خبرې شریکې کړې دي او ویلي دي چې دا ډیر زیات بد شوي دي، ځکه چې پښتانه به کله د دې ټوپکو او د دې تمانچو نه قلاریږي او کله به یو ښه اړخ ته مخه کوي. خو دوستانو، د دې خبر په باره کې چې موږ د هغوی فیسبوک پاڼه او یا یوټیوب چینل وکتو او یا مو په نور فیسبوک او سوشل پلیټ فارم باندې سرچ وکړو، تر اوسه پورې د هغې د اړخه داسې هیڅ د غمرازۍ پیغام مخې ته نه دی راغلی. هغه چې نن سبا په لندن کې ژوند کوي، کیدای شي نه غواړي چې د پښتنو لپاره او یا د خپلو سندرغاړو لپاره یو غږ پورته کړي او یا د غمرازۍ یو اواز اوچت کړي. دوستانو، موږ غوښتل چې دا حقیقت تاسو سره شریک کړو چې نازیه اقبال تر اوسه پورې داسې هیڅ خبره هم نه ده کړې او که هر څه خبره مخې ته راغله موږ به ضرور تاسو سره شریکه کړو. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. ډیره مننه.